دغه 28 کلنه افغانه پر بندیزونو او د طالبانو لخوا د سزا پر خطر سربیره په پټه د ویښتو په تجارت کې فعالیت کوي. هغه له حمامونو او سینګارتونونو څخه راټول شوي ویښته مشتریانو ته رسوي او له دې لارې خپل د ژوند لګښت پوره کوي. نوموړي د ویښتو د هرو 100 ګرامو پر سر $3 په لاس راوړي، په داسې حال کې چې دغه ویښته په نړیوالو بازارونو کې لا په ډیر قیمت خرڅیږي. هغه په دغه کار او په میاشت کې $100 عاید سره پر دې توانېدلی چې په سختو اقتصادي شرایطو کې خپل د ژوندانه لګښتونه تامین کړي. مخکې مو په اسانۍ سره د کوڅې شاته خرڅول، اوس یې په ډېرې سختۍ او بیرې او لړزې سره وړو او خرڅوو، ځکه چې خپل خرڅ او مصرف ورڅخه پوره کوو. هغه ښځې چې په بندیزونو او کړکېچونو کې ښکېلې دي مجبورې دي چې دغې خطرناکې لارې ته مخه کړي. قبلا د دوکانا بچه‌ها می اومدن د لاسپیکر صدا میکردن. مخکې له دې هلکان دوکانونو ته راتلل او د لاوډ سپیکرونو له لارې د خرڅلاو لپاره نارې وهلې. د توی شویو ویښتو 1 کیلو یې په 3000 او قیچي شویو ویښتو یې په 1500 افغانۍ رانیوله. موږ نه خرڅول ځکه چې کار مو ښه و. توی شوي او قیچي شوي ویښتو ته مو په خپله اړتیا لرله، خو اوس شرایط ډېر سخت شوي او د ویښتو خرڅول آزاد نه دي. شرایط بسیار سخت شده. حال موی فروختن آزاد نیست. طالبانو د ویښتو خرڅلاو انساني کرامت ته توهین بللی دی او هغه یې منع کړي دي. دغه تصمیم چې د ښځو په وړاندې د پراخو محدودیتونو یوه برخه ده، ډیری له دغه کار څخه لاس اخیستلو ته مجبوري کړي دي. خو ځینې د مجازاتو پر خطر سربیره په پټه دغه تجارت ته ادامه ورکوي، ځکه چې د عاید یوازینۍ سرچینه یې شمیرل کیږي. موی فروختن که من میفروختم یک امیدی به من بود میشد از همین طریق. د ویښتو خرڅلاو راته یو امید و، له دې لارې مې کولی شو ډوډۍ پیدا کړم او عاید ولرم، خو اوس یې په بندیز باندې ناهیلې یم. بله هیڅ لاره او کار نشته. اوس څه وکړم؟ دروازه چې وټکول شي په تمه یم چې ښایي اوسپنې پلورونکی ویښته واخلي. منتظر هستم، مگم اما این فروشا باشن بیاین موی پرسان کنن که من موی بفروشم. د ویښتو یوه اخیستونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وایي له افغانستان او پاکستان څخه راټول شوي ویښته چین ته استول کیږي. دغه ویښته په فابریکو او له پروسس کولو وروسته د مصنوعي ویښتو د تولید او د ویښتو د پیوند لپاره کارول کیږي.